بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو، ښه راغلاست درته وایم. زموږ د نن ورځې موضوع په مایکروټیک کورس کې چې د هغه ویلن جوړول دي. څنګه کولی شو ویلن جوړ کړو؟ د پخوا کې هغوی ته موږ تاسو مشخص IP ادرس ورکړو، تر څنګ یې DHCP سرور انیبل کړو او نټ وکاروو. ویلن هدف څه ده؟ په عموم کې د شبکې مجازي جلا کولو لپاره یې موږ تاسو کاروو. یو فزیکي شبکه کولی شي څو ویلن ولري. مثال موږ ایترنټ 6 پورټ لرو، دې کې څو ویلن موږ تاسو چې کولی شو اټکولی شو. سیکیورټي مدیریت یا منیجمنت او پرفارمنس په موخه باندې موږ تاسو په شبکه کې ویلن جوړوو. راځم مایکروټیک ته لاګین کېږم. کله چې موږ تاسو مایکروټیک ته راسو، په مایکروټیک کې موږ راځو انټرفیسز برخې ته راځو. په انټرفیسز کې وګورئ، دلته موږ یو لیست انټرفیسز لرو. سیده زه راځم مخکې دې چې انټرفیس ته راسم، ویلن ته راځم. ویلن کې موږ تاسو علامه باندې کلیک کوو، ویلن ته یو نوم ورکوو، مثال ویلن 10. سیده دې پخوا کې راځم ویلن ته ID ورکوم 10 او پورټ ته ټاکم چې دا ویلن دي د کوم پورټ اړوند وي. ما سره ایترنټ 6 اپلای کوم، اوکې کوم. د دې پخوا کې راځم یو بل ویلن اټ کوم، د مخکې په څیر راځم دې ته یو مشخص نوم ورکوم او تر څنګ یې دلته ورته ID ټاکم. راځم پورټ ته مشخص کوم او دا اپلای کوم، اوکې کوم. موږ تاسو سره ویلن جوړ سول او دا یو مشخص پورټ ته اړ سول. وګورئ کله چې انټرفیس ته راسو، موږ سره په ایترنټ 6 کې دوه ویلنه جوړ دي. اوس راځم IP برخې ته راځم. په IP کې ادرسز ته راځو. په ادرسز کې دغه پاکوم، ما سره مخکې کوم ادرس اړ سوی و. راځم دغه ټوم، دلته راځم. په دې برخه کې زه خپل ویلن ته ادرس ورکوم. مثال 192.168.2.1. سیده دا یې چې هغه لومړی نیټورک کوم ادرس چې د موږ تاسو ویلن ته ورکوو. د دې پخوا کې کوم نیټورک اړوند دغه ادرس 192.168.2.0. سیده که نه؟ او دلته تاسو سبنیټ ماسک مو ورسره لیکئ. راځو پورټ ته مشخص کوو ویلن، کوم ویلن ته د ادرس موږ اساین کوو؟ ویلن 10 ته. سیده دا ما سره د مثال په ډول داسې فرض کړئ چې یو بیل نیټورک څه اپلای کوم، اوکې کوم. وګورئ دلته ما سره ادرس واخیست. د دې پخوا کې راځم یو بل ادرس ټاکم، مثال 192.168.3.1. سیده او نیټورک ورته ټاکم چې 168.3.0 او ویلن 20. اپلای، اوکې. په دې شکل موږ تاسو کولی شو خپل ویلن کوم چې موږ تاسو په مایکروټیک کې جوړوو یو مشخص رینج د IP ادرس ورکوو ورته. دا ما سره یو نیټورک ده، دا بل نیټورک ده، دا بل نیټورک ده. سیده اوس راځم DHCP برخې ته، IP ته راځو، DHCP سرور ته. دلته موږ تاسو DHCP سیټ اپ برخې ته راځو. په DHCP سیټ اپ برخه کې زه ویلن 10 ته هم DHCP سرور فالووم. لومړی دغلته راځم، دلته به ګیټ وی پر DHCP نیټورک انتخاب سي. د دې پخوا کې به هغه رینج د ادرسونو چې له 2 څخه شروع تر څو پورې، البته تر 254 پورې کوم کمپیوټر یا موبایل چې په دې ویلن سره وصل کیږي، په دې رینج کې به هغه ته IP ادرس سپارل کیږي. نیکسټ کوم. DNS سرور دی ما سره پرایمري او سیکنډري DNS. نیکسټ، اوکې. ما سره چې څه یو ویلن ته مې DHCP انیبل که. راځم DHCP سیټ اپ ته بیا ویلن 20 ورته ټاکم او نیکسټ. دې شکل موږ دوهم ویلن ته هم چې وکړل هغه DHCP سرور مو ورته فعاله که. اوس راځو موږ تاسو په IP برخه کې موږ تاسو سره فایروال ده. فایروال کې ناټ لرو، نیټورک اډرس ټرانسلیشن څه کار کوي؟ زموږ تاسو هغه IP ادرس چې د پرایویټ پبلیک ته ټرانسلیټ کړي تر څو په انټرنیټ باندې هغه کمیونیکیشن وکړی سي. نټ برخه کې راځو، دلته راځو، دلته موږ اکشن برخې ته راځو. دغه اپشن انتخابوو کوم چې زموږ پرایویټ IP ادرس پبلیک ته ټرانسلیټ کوي. ډینامیکلی ډېر ساده ده او زموږ کوم داخلي نیټورک ادرس چې هغه پبلیک IP ته ټرانسلیټ کوي، ترجمه کوي تر څو په انټرنیټ باندې کمیونیکیشن وکړی سي. د دې پخوا کې راځم جنرال کې ما سره سورس ناټ وسیده او په اکشن برخه کې موږ دغه اپشن ورته انتخابوو، اپلای کوو یې.
اوکې کوئ ګورئ موږ سره شی ناټ هم انیبل څه په دې شکل موږ تاسو کولی شئ په مایکروټیک کې ویلن جوړ کړو هغه ته مشخص آی پی ادرس د ادرسز اپشن په تلو باندې د پخوا کې ډي سی پي سرور انیبل کول ډي سی پي سرور ته پراتګ باندې او کولی شو چې په آی پی کې فایروال ته پراتلو او د نت اپشن څخه په استفادې موږ څه وکړو په هغه باندې نت هم انیبل کړو